अस्सलाम वालेकुम मलګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دروغم چې تاسو به څنګه کولای شئ چې داسې تصویران عکسونه جوړ کړئ نن سبا دا ډیر زیات په ټرند کې روان دي هر څوک په فیسبوک او انستګرام باندې شیر کوي نو دا چې کوم تصویران دي دا داسې ښکاري لکه مطلب دا چې په لاسو باندې جوړ شوي وي داسې ډي پي سټایل کې ښکاري لکه مکمل دا چې په لاسو باندې جوړ شوي وي نو دا تصویران ډیر په اسانه طریقې سره جوړیږي دا ټوله طریقه زه تاسو ته دروغم چې تاسو به څنګه کولای شئ چې داسې تصویران جوړ کړئ او کوم مرګ چې زموږ یوټیوب چینل ته نوی راځي نو خامخا زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې غنټي په نشان باندې لازمي کلیک وکړئ ویډیو در سره هم لایک کړئ کوم مرګ چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړل نو ډیره مننه نو راځي چې دا ویډیو شروع کړو تاسو به داسې تصویران څنګه جوړوئ تاسو به راشئ په خپل موبایل کې او تاسو پلی سٹور اوپن کړئ څنګه تاسو په خپل موبایل کې پلی سٹور اوپن کړئ دلته تاسو سرچ کړئ ټون TOON ټون می تاسو په سکرین باندې ښکاري تاسو به سرچ کړئ ټون می او دا به راسي سرچ کړئ صحیح ده چې څنګه دا تاسو سرچ کړئ نو تاسو را لیدای شئ چې دا اپلیکیشن راوغوستو د دا ریټینګ تاسو لیدای شئ د دې چې کوم دی 50 میلیون پلس ډاونلوډز دي صحیح ده نو دا اپلیکیشن چې کوم دی راو تاسو انسټال کړئ څنګه تاسو انسټال کړئ نو بیا به راشئ او تاسو به دا راسي اوپن کړئ څنګه تاسو اوپن کړئ نو د دې انټرفیس او تاسو داسې راشي کوم ایډز او اشتهارات تاسو راځي نو هغه تاسو دلته داسې کلوز کوئ داسې به ختموئ نو چې دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ نو تاسو لیدای شئ تاسو مختلف قسمه ډیزاینونه او داسې سټیکر تاسو راځي چې بری کې تاسو ډیر شي ډیزاینونه ملاويږي صحیح ده تاسو لاندې سکرول کوئ تاسو بری کې هر قسم ډیزاین دلته میلاو شي ټول ډیزاینونه تاسو په نظر باندې راځي صحیح اوس چې بری کې تاسو په کم ډیزاین باندې خپل تصویر جوړول غواړئ نو پاره باندې تاسو کلیک وکړئ اوس مطلب په دې ډیزاین باندې زه کلیک کوم صحیح ده پاره باندې څنګه کلیک کوم نو اوس چې پاره باندې تاسو خپل تصویر جوړول غواړئ نو تاسو به دا انټرفیس داسې راشي صحیح ده دلته تاسو را نشان ښکاري د ګیلری دا نشان تاسو په دې ګیلری په دې نشان باندې کلیک وکړئ او د خپل ګیلری نه تاسو هغه تصویر سلیکټ کړئ په کم ډیزاین کې تاسو داسې تصویر جوړول غواړئ تاسو لیدای شئ چې زما ګیلری اوپن شو صحیح ده اوس کوم دا تصویر زه کوم چې په دغه ډیزاین کې ماته جوړ شي نو د دې تصویر د انټرفیس تاسو دلته راشي او دلته تاسو راښکاري د غاشي د نشان صحیح ده تاسو په دې باندې کلیک کړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک کړئ دلته تاسو ته کوم اشتهار راځي دلته تاسو لږ ونتي صبر وکړئ صحیح ده دلته چې کوم دی روان دی صحیح ده نو دلته تاسو را لیدای شئ چې پروسیسینګ روان دی صحیح ده لږ انتظار به وکړئ نو تاسو لیدای شئ دغه کم تصویر چې دا داسې جوړ شو چې کوم دی را تاسو په خپل ګیلری کې سیو کول غواړئ نو ډېر لپاره دلته تاسو را درې نښې ښکاري صحیح ده تاسو په دې درې ټکو باندې داسې کلیک کړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک کړئ دلته به لیکلی وي سیو ټو ډیوایس تاسو په دې سیو ټو ډیوایس باندې به کلیک کړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو راشي ډاونلوډ تاسو به راشئ په دې ډاونلوډ باندې تاسو داسې کلیک کړئ صحیح ده په دې ډاونلوډ باندې تاسو راسي کلیک وکړئ نو بس تاسو ګیلری ته لاړ شي نو اوس تاسو راغی چې دا زموږ ګیلری ته راغی او که نه زه تاسو ګیلری اوپن کوم او دا تاسو لیدای شئ چې دا تصویر چې کوم دی اوس موږ جوړ کو په دغه ډیزاین کې نو دلته موږ ته داسې ښایي نو ټول ډیزاینونه تاسو ښکاري په دې کې تاسو کم یو خوښیږي نو صرف تاسو په هغې باندې داسې کلیک کوئ او نور طریقه ما تاسو ته وښیو چې تاسو خپل تصویر سلیکټ کوئ نو بیا چې کوم دی تاسو همدغه شانتې ډي پي ښکلی تصویر جوړولی شئ نو دا تصویران نن سبا ډېر زیات په ټرینډ کې روان دي صحیح ده دغه تصویران چې کوم دی تاسو په دې طریقې سره تاسو جوړولی شئ انشاءالله په بل نوي ویډیو کې ملاویږو د الله په امان